ژوند زما خودی ده د خدای نه اوړېدی نشم څوکې د اسمان ته لکه پرخه شان ختې نشم او کار مې رڼایي ده لکه نور هر ذرې سره بل رڼا کوم خو لکه شمع سوځېدی نشم. د ګام ټلویزیون ډېره مننه چې یو متحرک علمي سلسله شروع کړې ده، متحرک علمي سلسله، او ډېر درناوی چې د ژبې لپاره کار کوي، د ژبې د ارتقا لپاره کار کوي، د ژبې د ارتفاع لپاره کار کوي. ژبه یو د حال ژبه ده چې د کائنات ذره ذره باغې باندې ګویان ده. د انور خپل پیغام دی، د چری خپل ژبه ده، د سوري خپل گفتگو ده، د رڼا خپل بحثونه دي. خو یو د قال ژبه ده چې هغه مخلوقات سره تړلې ده کم چې د سا مخلوقات دي، او یو د حال ژبه ده، نو دا په دواړو کې مشترکه ده. د سا مخلوقات د قال په ژبه هم خبرې کوي، د حال په ژبه هم، او بظاهر چې کم د جمود ښکار سلسلې دي یا متحرک خودي، خو هغه شانتې د ساګانو آمد و رفت نه لري، نو د هغې د قال ژبه باندې خبرې کوي. ژبه د ابلاغ ذریعه ده، ژبه خپل احساسات بل ته د رسولو یوه سلسله ده. ژبه د پوهې د عام کولو یوه قرینه ده. ځکه پروردګار د عربۍ ژبې باره کې وایي چې بلسان عربي مبین، چې خپل پیغام ما په د عربۍ په داسې ژبه باندې عام کړی دی او ور رسول دی چې هغه د بیان ډېر لوی قوت لري، هغه ډېره واضحه ده، او د هغې نه یو احساس پټې دي شي، نه یو کیفیت پټې دي شي، نه یو جذبه پټې دي شي، او نه یو تاثر پټې دي شي. نو ژبه د عربۍ ژبه ډېره لویه ژبه ده، او بیا ورپسې وروستو انساني ژبې دي. انسان چې په کومه خطه کې اوسېږي، نو د هغې خطې تهذیب، د هغې خطې روایات، د هغې خطې رسمونه رواجونه هغه په خپلو ژبو کې ژوندي ساتي او د هغې نمایندګي کوي. زمونږ یو استازو الله دې غریق رحمت کی دلشاد صاحب، نو هغه به وایي چې اوس یو پښتو کې مونږ نغرې ویو یا نغرې، نو په اردو کې ترجمه چولا ده. چولا ټیک ته هغه به د نغري د اور د لمبې نمایندګي وکړي. په انګریزي کې به ورته مونږ فایر پیټ وویو، خو نغري چې کومه دی هغه مقام ته وایي کوم کې چې ټول د کور افراد ناستي، اراکین ناستی، ممبران ناستی، د کور وګړي ناستی، چرته چې مشورې کېږي، چرته چې د مینې درسونه یو بل ته اورېدل کېږي، او چرته چې موږ د یو نوې ژوند آغاز کوو، دروازې ابتدا ته کېږي، او د هغې په رڼا کې ټول پروګرامونه مرتب کېږي. نو دا د انسان لوی کمال دی چې هغه ترجمه هم کولی شي. د یوې ژبې ترجمه په بله ژبه کې کېږي، خو تر څو پورې چې د مورنۍ ژبې دغه دی، نو دا د انسان په وینه کې شامل دی. زمونږ حمزه بابا وایي چې د بل ژبه زده کول کو لوی کمال دی. دا کمال خبره ده چې یو داسې څیز زده کړم چې هغه ما سره تړلی نه وي، زما معاشرې سره تړلی نه وي، زما چاپېرچل سره تړلی نه وي، او هغه زده کړم، نو دا خو ډېر لوی د کمال خبره ده. ځکه چې د هغې ځای رنګونه مونږ خپل ځای ته راوړو، خو مونږ خپل رنگونه هیر کو، خپل روایات هیر کو، خپل اقدار هیر کو، خپل تمدن هیر کو، خپل تهذیب هیر کو،
نو دا ډېره لویه بیا کمالي ده. نو چې کمال مونږ حاصلو نو د هغې پوړی به کمال وي. ځکه که مونږ برزو او په خلا کې خپه کېدو نو مونږ به تحت الصراط ورسو. داسې مقام ته به ورسو چې د هغې نه به بیا راوچتېدل دا ډېر ګران کار وي. نو تاسو وګورئ بعضې مخلوقات داسې لکه طوطي او خاروم خبرې کوي او زده کوي. دا حسین احمد صادق صاحب یو شعر دی چې ما څومره په خوارو ورته رو خبرې زده کړې کنزل کوي اوس ماته چې خارو خبرې زده کړې. نو دا خبرې زده کول هغې د احساساتو نه عاري وي. هغوی صرف هغه الفاظ اخیستي وي. نو په الفاظو سره تبدیلي نه راځي. هغه الفاظ چې بېمعنی وي، هغه الفاظ چې صرف د اصواتو د عام کولو پورې محدود وي، نو په هغې تاسو ګورئ تر طوطي انقلاب وروسته دی، تاسو ګورئ تر خارو انقلاب وروسته دی. خو د هغې خبرو په وجه هغې په خپله په پنجره کې راګیري. تو گرفتار ہوئی اپنی صدا کی باعث، شاعر ورته وایي چې ته د صیاد نه ګیله ځکه مه کوه ځکه چې د هغه دپاره خو ستا د عمل خوښ دی. خو ګوره تاسو ګورئ چې کومه خارو خبرې کوي ژبه وایي، کوم طوطي چې خبره کوي او ژبه وایي نو هغه د نور طوطیانو نه زیات قیمتي وي. نو دغه شانته چې خپله ژبه کوم قامونه وایي په معنا باندې پوهېږي نو د هغوی زیات اهمیتي. او چې د نورو خلکو ژبه زده کوي نو د هغې هم یو مقام وي. ځکه چې د بل قوم د نفسیاتو نه موږ د هغه د ژبې په ذریعه باندې خبرې کوو، د هغه د حالاتو نه، د هغه د تمدن نه، د هغه د ټول ژوند نه چې هغه سملي څنګه، پاسي څنګه، کینی څنګه، اوچتېږي څنګه، الوت څنګه وزرې وایي. نو چې موږ ته دغه حالات معلوم وي نو ژبه موږ ته ښایي چې کومې کومې لارې دي چې په هغې باندې موږ تګ وکړو او دغه قومونه را لاندې کړو. دغه خبره نه ده چې موږ د قومونه را لاندې کړو، خو د خپل بقا د خپلې بقا لپاره دا ضروري ده. کم خلک چې موږ را لاندې کوي نو موږ دې هغوی له موقع ورنه کړو. دا ټولې حوالې دي. ژبه حمزه بابا وایي چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. نو پښتو ژبه داسې ژبه ده چې هغه د ډیرو ژبو نه مستفاد ده. ډیرې ژبې یې متاثر کړي هم دي. په فارسي اثر دی، په هندي اثر دی، په هندکو اثر دی، په ډیرو ځینو کې په عربي باندې موږ چې اثر دی. د سورت حجرات چې دی چې من وراء الحجرات، نو بعضې د لغت خاوندان وایي چې د عربي نه دا عربي د پښتو نه اخیستی دی. داسې لویه ژبه ده زمونږه، داسې خوروره ژبه ده چې لفظ دی، صرف لفظ نه، په هغې کې یو ویړ جهان د معنو پروتي او په هغې کې یو لوی تهذیبي انسټیټیوشن پروتي. نو دا حجرات چې کوم دی نو هغوی هلته د کور په معنی کې استعمال کړی دی. خو دلته مونږ د حجرې په معنی کې استعمالو. حجره چې نو زمونږ د کور ایکسټینشن وي، زمونږ د کور تحفظ وي. کومې خبرې چې مونږ د زنانو په مخ کې په کور کې نشو کولی نو هغه مونږ په حجره کې کوو یا په کار نه وي نو هغه مونږ ته دا ښه حجره چې په کور او په بهر کې هم چې نو فرق په کار دی او فرق المراتب هم دی چې کومې خبرې ښځو سره کول په کار دی او کومې سړو سره په کار دی. نو ژبه ډېر لوی انسټیټیوشن دی د انسان د مافي الضمیر د اظهار لپاره د ټولو نه لویه ذریعه ژبه ده. هغه څیزونه موږ په شهادت کې، په ګواهۍ کې پیش کوو چې په هغې باندې لفظونه ګویا شوي وي. نو زمونږ لفظونه هغه موږ ته یو طرف ته ماضي ښیي، بل طرف ته موږ حال سره چې نو په لاره باندې روانوي، او بل د ټول نه لوی هدف یې دا دی چې مستقبل هم راته راښکاره کړي. نو زه به بیا یو ځل د حمزه بابا دا شعر ووایم چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. ځکه چې ډېرې ژبې دي نو هره ژبه د یو معیار نه ده، هره ژبه ادب هغه شانتې نه را پیدا کوي، تخلیق کوي. نو مونږ چې پښتو ته وګورو نو دې چې کم نظم تخلیق کړی دی، کم نثر یې تخلیق کړی دی، کومه معاشره چې جوړه کړې ده،
نو د دنیا په جبو کې کومګه په قطار کې اترو نو د پښتو د په لوی جبو کې موږ شمار کو قدیم خدا خو په دې کې قلمي کارونه نه شوي په دې کې ادبي کارونه په سر کې ډیر کم شوي دي او اوس زما په خیال د جبه ته دا احساس شوی دی چې د هغه تاوان مداوه پکار ده ازاله پکار ده نو جبا د انسان د پر یو لوی نعمت ته او د پروردګار یو ډیره لوی عطیه ده او کم خلک چې په مورنۍ ژبه کې خبره کوي نو په هغه کې مینم وي په هغه کې خایسم وي په هغه کې مانم وي په هغه کې ژوندم وي او په هغه کې نن سبا پرون بیګا او هر څه وي ودان او سلامت اوسئ